الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. صدق الله العظيم. لما دي إيمان رونو الله سبحانه وتعالى قرآن عظیم شان کی دی سورة زمر په دوم آیت مبارک کې راته فرمایي انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بېشک موږ نازل کړی مو د تا ته کتاب قرآن عظیم شان په حق سره. دا یو حقیقت ده د انساني ژوند د بیانولو. نو فاعبد الله، نو عبادت کوه د یو الله په څه شان مخلصا له الدین، چې خالصونکی یې له الله لره الدین، د دین او د غاړې ښودلو او د منلو د عبادت کولو. دا هر څه چې ته کوې دا به ته خالص د الله لپاره کوې، په دې کې به هېڅ شایبه د بل شي نه وي ورسره. دا د الله فیصله ده. الله غواړي له موږ مسلمانانو څخه همدغه. امام نصفي رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکي ای ممحضا له الدین، چې خالصونکی یې الله ته د دین من الشرک والریا، له شرک او له ریا څخه په څه شي سره دین ته تمهیز ورکوې او صفایي ورکوې؟ بالتوحید، په یو الله منلو، و تسبیحة السر، او په صفایي او په پاکي د باطن باندې، چې باطن او اندرون به دي د نورو ټولو خطوراتو اوهامو څخه خالي. امام طبري رحمه الله خپل تفسیر مبارک کې یو روایت را نقل کوي. دی فرمایي، په روایت کې فرمایي چې یؤتی بالرجل یوم القیامة للحساب، په ورځ د قیامت به د حساب دپاره یو انسان راوستل سي. وفي صحیفته امثال الجبال من الحسنات، د ده په عملنامه کې به د غرونو په طور باندې غټ غټ اعمال د حسناتو موجود وي، لیکلي به وي، خو الله عز وجل ته د هغه اعمالو حقیقت او هویت معلوم وي. نو الله رب العزت ورته فرمایي چې زه خبر یم در باندې، مثلا صلیت یوم کدا و کدا، پلاني ورځ باندې تا داسې داسې لمونځونه وکړل، خو زه در باندې خبر یم چې تا دغه لمونځ د دې دپاره کوو چې لیقال صلی فلان، فلانی داسې په خشوع او خضوع سره لمونځ کوي. الله ورته فرمایي انا الله لا اله الا انا لی الدین الخالص، لی الدین الخالص، زه هغه ذات یم چې له ما پرته بل څوک نسته، او دین تنها د ما و، غاړه ښودل او طاعت کول تنها د ما دپاره و، او تا د ما دپاره دا لمونځ نه و. او زه خبر یم در باندې تصدقت یوم کدا و کدا، په پلانۍ ورځ باندې دې صدقه وکړه، خو لیقالو تصدق فلان، چې خلک ووایي پلاني صدقه وکړه. انا الله لا اله الا انا لی الدین الخالص، زه هغه الله یم چې له ما پرته بل څوک نسته، او طاعت او عبادت خاص ما لره ده، هغه ما ته منظور ده چې د ما د رضا دپاره یي. او زه در باندې خبر یم چې تا روزه ونیوله په پلاني ورځ باندې، خو د دې دپاره چې تا ته وویل سي چې پلاني روزه نیولې ده، پلانی روزهدار ده، نن یې روزه ده، نن څه نه خوري. الله فرمایي ان الله لا اله الا انا،
زه هغه رب یم چې له ما پرته بل اله نسته، لی الدین الخالص، خاص ما لره طاعت و بندگی، او تا د خلقو د تعارف دپاره چې خلقو ته د ځان ور پېژانه، د دې دپاره تا کول دا روزه دې نیولې وه. نو په دې روایت کې فرمایي چې فما یزال یمحو شیئا بعد شیء، دا ټول کټ کېږي له عملنامې چې لرې کېږي. الله فرمایي چې ما ته هغه عمل منظور ده چې هغه د ما دپاره سوی. نو راوي لیکي چې حتی تبقي صحیفته ما فیها شیء، د هغه صحیفه چې د غرونو غوندې له حسناتو ډکه وه، هغه داسې الله خالي کړي چې په هغې کې هېڅ شی پاته نشي. سبحان الله. امام طبري رحمت الله علیه فرمایي فیقول ملکاه، هغه دوه ملکې چې د ښي د چپ مټ ملکې وې، هغه هم علم غیب نه لري. هغه ورته ووایي چې یا فلانو، ای د موږه ملګریې، لغیر الله كنت تعملو، حتی غیر د الله دپاره، د نور مخلوق دپاره او د ریا دپاره تا دا اعمال کول. موږ خو دا لیکلي وو، موږ خو ډېر خوشحاله وو چې تا په عملنامه کې ډېر ښه اعمال موجود دي، خو د تا په زړه په سر و په اندرون کې همدغسې و چې اوس الله تا ته ښکاره کړو. دا څه بدبخته انسان یې. بناء مؤمنانو ورونو، په اعمالو کې اخلاص ډېر اهم ده. کله چې د یو انسان په عمل کې خلوص مقصد نه وي، نو د هغه په دریو آفتو باندې مبتلا وي. هغه هر کار چې کوي په مراعات د ورلیدلو خلقو ته او د خلقو کې د حیثیت پیدا کولو لپاره یې د ده هم و غم ټول په دې کې مقصود وي. دوم آفت دا یي چې مشغوفا بالمراعات لاجلهم والاسماع لهم، دی په دې باندې مشغول و مشغوفي مصروفي چې دی دا خپل اعمال، خپل کردار او کړو نورو ته ور وویني او په نورو ته یې ور واروي. او دریم دا آفت باندې دی مبتلا یي چې همیشه په اقوالو افعالو خپلو کې ملتفت یي هغه څه ته نظر یې اچولی یي په هغه څه باندې چې په څه کې د ده حیثیت او د ده شان و شوکت اضافه کېږي د خلقو په نسبت باندې، او بس همدغه تفکر ورسره یي چې د خلقو زړونه اقتناس کړي، په جال کې راونیسي. الله عز وجل زموږ له داسې شومو اعمالو څخه وساتي. ریا ډېر بدترین عمل ده، یو قسم شرک بلل سوی ده په کتابونو کې، او کتابونه لیکي چې ریا 4 قسمه ده. ریا په عمل کې ده، لکه یو څوک لمونځ د دې دپاره کوي چې خلقو ته ځان ورویني، نو دراس قیام کوي، ښه رکوع کوي، ښه سجده کوي، او جودت د قرائتو د تسبیحاتو خپلو خلقو ته ور اورئ چې زه اوس مثلا الحمدلله رب العالمین دا ټکي په خفیت طور باندې خپلو نزدېکانو ته ور واروئ. دا عمل په عمل کې ریا ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایها الناس، ای انسانانو، ایاکم و شرک السرائر، ځانونه له شرک دي زړو څخه وساتئ، د اندرون له شرکه ځانونه وساتئ. قالو، صحابه کرام وویل یا رسول الله وما شرک السرائر، د زړونو او د باطن شرک څه شی ده؟ قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د باطن شرک دا ده چې یقوم الرجل، یو سړی ولاړی په لمانځه، ویزین صلاته، او دی خپل منځ ښایسته کوي او ښه کوي، جاهدا په ډېر کوشش سره، ولی لما یرا من نظر الناس الیه، ځکه دی متوجه ده چې خلق دا د مال مانځه ته متوجه دي، ګوري چې زه څرنګه لمونځ کوم، نو دی نور ډېر په مانځه کې نخرې شروع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فذلک شرک السرائر، دا شرک د سرائر، د پټو
غرائزو او د پټو غوښتنو چې د ده په باطن کې پټ دي هغه شرک همدغه ده. دا ابن خزیمه په خپل صحیح کې په خپل کتاب کې او امام بیهقي په سنن کې رانقل کړی دا حدیث مبارک. نو دا شرک په عمل کې ده او یو شرک په وینا او په قول کې ده، لکه واعظ کوې، تبلیغ کوې، منظم و منسجم احادیثو آیاتونه وایې او ښې ښې حوالې ورکوې، فقط د دې دپاره چې خپل علمیت خلقو ته وښیې. نو دا هغه دا ریا په قول کې ده. یا وایي په مجلس کې ناست او تحریک د شفتینو دي په ذکر باندې چې خلقو ته دا ورښیې چې خو داسې یو ذاکر یم. او یا یو مثال یې کتابونو ښوولی چې په یو مجلس کې په یو محفل کې تا ته د خبرو موقع درکړه کېږي، نو ته خپل ځان ډېر کته معرفي کوې او وایې چې زه خو د تاسې په مخ کې د هېڅ شي قابل نه یم او د تاسې په نسبت باندې زه هېڅ نه یم. دا فقط دی د ځان د تواضع دپاره، ځان د انکسار او د عاجزي دپاره، د خلقو دپاره ځان دغسې معرفي کوي. که چېرته همدغه الفاظ کوم بل څوک ده ته ووایي، سر یې پرې باندې متوي چې هغه دغسې ورته ووایي چې ته خو په هېڅ نه پوهېږې او ته د ما د چړي په اندازه کې هم نه یې، بیا یې سر ورمتوي. خدای په خپله خولو باندې په هغه مجلس کې همدغه الفاظ وایي. دا وایي قولي ریا ده. او درېیمه د لباس ریا ده چې دی د زهادو د عابدانو لباس یې اغوستی او حلیه د صلحاو یې اغوستي، جبه او قبا یې اغوستي، تر څو خلک په دې باندې ګمان وکړي چې دا خو ډېر لوی ولی الله او ډېر لوی بزرګ انسان دی. دا ریا په لباس کې ده. او څلورم قسم ریا په القابو کې ده چې هغه ځان شیخ القرآن و شیخ الحدیث و شیخ التفسیر و متقی زاهد و پلانی پلانی، دا یې تخلصاتي او خلقو ته همدغه تخلصونه ورمعرفي کوي او خلقو کې په دې باندې ځان مشهوروي. نو دا ډېر هلاکوونکي اعمال دي. الله عز وجل دې موږ ته نجات نصیب کړي، الله دې موږ ته په خپلو اعمالو کې اخلاص نصیب کړي. اقول قولي هذا. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم.